افغانستان ته درمل تر ډیره له ګاونډي پاکستان څخه واردېدل، خو اوس 2 میاشتې کېږي چې دواړه هیوادونه سوداګریزه راکړه ورکړه نه ترسره کوي. په دې موده کې درمل هم افغانستان ته نه راځي. اوس په کور دننه ظرفیت دومره نه دی چې د افغانستان ټوله اړتیا پوره کړي. په دغسې حساسو شرایطو کې حکومت څه ډول اقدامات کړي؟ د بیو د کنټرول ترڅنګ د قاچاق مسله چې یو مهمه موضوع ده او افغانستان ته کلونه کېږي درمل قاچاق کېږي، اسلامي اماراتي په اړه څه دریځ لري؟ دا او دې ته ورته نور مسایل د عامې روغتیا وزارت له ویان ډاکټر شرافت زمان سره مطرح کوو. را سره اوسئ. ډېره مننه زمان صاحب چې وخت مو راکړ. افغانستان ته اوس مهال له کومو هیوادونو درمل راځي؟ پاکستان سره زموږ ټرانزیټ بند دی. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان ته خو الحمدلله د خپل داخلي تولید ترڅنګ چې اوس موږ خپل داخلي تولید لرو، تر ډیره حده پورې خپل بازار چې د هغه مشبوع کړی ده. د ازبکستان هیواد څخه، ایران هیواد څخه، ترکیه هیواد څخه، همدارنګه بنګلادیش هیواد څخه، هندوستان څخه، د نورو بېلابېلو هیوادونو څخه درمل افغانستان ته راځي. له پاکستان سره سوداګري بنده شوې ده او د درملو بیې هم لوړې شوې دي. په دغسې حالت کې البته دغسې حالت به تاسو څه ډول مدیریت کوئ؟ ځکه بیې هم لوړېږي، بازار کې نوره د قاچاق خبره هم کېږي. ګوري په عموم کې افغانستان الحمدلله اوس په یو هیواد باندې تکیه هیواد نه ده. نورو هیوادونو سره موږ الحمدلله راکړه ورکړه لرو. همدارنګه په دغه وروستیو کې د بېلابېلو هیوادونو مسؤلینو سره زموږ مجالس ترسره شوي دي. همغه مجالسو په اساس باندې اوس د نورو هیوادونو څخه هم افغانستان ته درمل صادریږي او هم ځینې هغه درمل چې دلته په افغانستان کې ورته اړتیا ده هغه موږ راواردوو. البته په عموم کې څومره چې درملو ستونزه ده، د دغې د حل لپاره موږ په دوامداره او اوږدمهاله پلانونو باندې کار کوو. یو څه چې ډېر زیات مهم دی هغه تولید ده. د تولید لپاره الحمدلله اوس موږ په داخلي هیواد کې د 600 قلم څخه پورته درمل لرو چې هغه زموږ د خپل ولسونو تر ډېره حده پورې اړتیا پوره کوي. څه موده دمخه حکومت ویل چې د پاکستان سره سوداګري نه کوو یا په ځینو شرایطو محدود که. افغانستان کې خود موږ دومره سرمایه گذاري نه ده کړې په تولید باندې. له پاکستان سره هغه سوداګر چې په پاکستان کې د هغې ځای نه درمل افغانستان ته راواردوي، هغوی تاسو سره په دې اړه څه تماس کړی دی چې خپله سرمایه به راټوله کړي که نه؟ او که یې راټولوي نو د نورو کومو هیوادونو سره به د هغې بدیل به کوم هیواد کېږي؟ ګوري کله چې دا حکم وشو د هغه څخه وروسته د عامې روغتیا وزارت د خوړو درملو معاینت مجلس ترسره کړ. دغه مجلس کې زموږ داخلي تولیداتو مسؤلین هم شتون درلوده. همدارنګه هغه خلک چې هغوی د پاکستان هیواد څخه نورو هیوادونو څخه افغانستان ته داخل ته درمل راوړي، د دې ټولو سره په مجلس کې دا موضوع یاده شوله چې موږ باید مخه هغه طرف ته کړو چې افغانستان ته با کیفیته درمل ورکړو، هغه درمل چې د خلکو لپاره هم کیفیت برابر وي، هم قیمت برابر وي، هم با اعتماده وي. موږ په دغه وروستیو کې ځینې درمل چې د پاکستان څخه درلودل، بدبختانه چې د هغې په کیفیت کې ډېرې زیاتې ستونزې او د کیفیت مسله یې ډېر پخوانه یادېدل. په لابراتوار کې به د هغې موږ معاینه کوله، اکثریت نتیجه به منفي راوتله. همدارنګه بېلابېل نور موضوعات دي چې موږ اوس کوشش په دې باندې کوو. په دغه وروستیو کې موږ د ځینې هیوادونو سره انشاءالله نږدې شوي ځینې تفاهمنامې هم ولرو او د هغه په اساس باندې موږ خپل مارکیټ مشبوع کوو انشاءالله. او د هغه تجارانو لپاره چې هغوی د پاکستان له لوري کار کوي، هم د نورو هیوادونو له لوري کار کوي، انشاءالله هغه ټولو ته به اسانتیاوې برابروو. د وروستیو کې تاسو د هند سره د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د درملو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دغه څه ډول یو هوکړه ده؟ ګوري په عموم کې تر اوسه پورې موږ جي ټو جي په لویه برخه باندې هم ګورنمنټ ټو ګورنمنټ یا د حکومتونو په سطحه باندې تفاهم تر اوسه نه ده لاسلیک کړی. البته په عموم کې چې کوم لاسلیک کېږي هغه د تجارانو لوري لاسلیک کېږي چې هغوی د هغه سوداګرو سره کار کوي. زموږ په دغه برخه باندې هڅه همدا ده چې وکولی شو ګورنمنټ ټو ګورنمنټ کار وکړو او ځینې مواردو کې انشاءالله موږ نهایي نتیجې ته هم رسېدلي یو. انشاءالله امید دا دی چې په نږدې کې به انشاءالله ښې لاسته راوړنې ولرو. یعنې تاسې وایئ چې نږدې وخت کې به نورو هیوادونو سره هم دې ته ورته هوکړې وشي؟ انشاءالله د ایران هیواد سره، همدارنګه د ازبکستان سره او د بیلاروس هیواد نه یو پلاوی راغلی، د هغوی سره هم خبرې ترسره شوې دي. قاچاق د درملو یو مهمه مسله وه او په دغسې وضعیت کې ډېرې یادونه هم کېږي. د دغسې حالت د مدیریت دپاره تاسو څه کوئ یا څه کولی شئ لږ تر لږه؟ ګورئ په اساسي توګه باندې د قاچاق د مخنیوي لپاره یو قانون ته اړتیا وه. بدبختانه چې په دې برخه باندې کوم داسې مسودې او څه شتون نه درلود. له نیکه مرغه په دغه وروستیو کې الحمدلله زموږ د قاچاق د مخنیوي قانون چې دغه توشیح شو د القدر امیر الدین حفظه الله لوري او په هغې کې واضح ټکو سره د بېلابېلو وزارتونو مکلفیتونه مسؤلیتونه پکې لیکل شوي دي. د هغه په اساس باندې دغه قانون په اساس باندې یو بین الوزارتي اجرایوي بورډ جوړ شوی ده چې په هغه کې د امنیتي اداراتو خپل مسؤلیتونه دي، د عامې روغتیا وزارت خپل مسؤلیت ده، د مالیې وزارت خپل مسؤلیت ده. په دغه بېلابېلو برخو باندې موږ کار کوو چې د قاچاق مخنیوی وکړو.
الحمدلله په وروستیو کې تر ډیره حده پورې د قاچاق مخنیوي هم شوی ده. یو څه ستونزې دا وي چې اکثریت زموږ د فرضي کرښې په اوږدو کې هغه ساحات چې هلته خلکو قاچاق پرې باندې کولی شو، په دغې ځایونو کې به قاچاق وو. ولې دغه د مخنیوي لپاره هم موږ په مارکیټ کې نظارتونه شروع کړل تر څو وکولی شو هغه درمل چې سره ثبت او رجسټرونه وي او هم سیریل نمبرونه لري دغه مخنیوي وکړي. او افغانستان ته چې دا اوس تاسې مخکې یادونه وکړه ځینو هیوادونو سره به هوکړې وشي د پاکستان نه به چې درمل واردېدل کیفیت په اړه هم نیوکې کېدلې، د دوی د دې د کیفیت په اړه به تاسو تضمین ورکولی شئ؟ د دې لپاره چې موږ معیاري درمل ولرو، په وروستیو کې موږ 309 میلیونه افغانۍ څخه پورته افغانۍ په دې باندې ولګولې، تدارکاتي مراحل مو وکړل تر څو موږ په هر زون کې او په هر هغه لار باندې چې افغانستان ته پرې باندې درمل راځي هلته موږ لابراتوار ولرو او د هغه درمل چې افغانستان ته راځي د هغوی باید موږ معاینه وکړو. مخکې ستونزه دا وه چې یوازې مرکزي لابراتوار او اکثریت په میاشتو باندې به یو نمونه ځنډېدله. ولې دې لپاره د دغه لابراتوارونو په جوړولو سره به انشاءالله موږ وکولی شو چې د هر هغه درمل چې افغانستان ته راځي د هغه ټول کیفیت وګورو، د کیفیت څخه وروسته ورته داخل د افغانستان ته راتګ اجازه ورکړو. یعنې اوس دغه پروسه ډېره انشاءالله په دغه برخه باندې جدي کار روان ده. موږ تدارکاتي مراحل هم خلاص کړي، انشاءالله په نږدې کې به یې پرانیسته هم ولرو. او اوس که راشو د افغانستان ته دلته داخلي تولید البته د درملو، افغانستان کې اوس مال د درملو تولید څنګه دی که لږ واضح کوي؟ ځینې کړۍ دا نه غواړي چې افغانستان خودکفایي طرف ته ولاړ شي او د افغانستان په خپلو تولیداتو باندې خلکو ته بېباوریانې پیدا کوي، شکونه ورته پیدا کوي. په تیر 20 کاله اشغال کې هم داسې هڅه شوې چې د افغانستان خپل کوم یو ملکیتونه چې دي، کوم څه چې دوی په خپل داخل کې لري، تولیدات لري، دې ته په غیر مستقیم شکل سره داسې یو پروپاګاندا ورپسې شوی ده چې دا د افغانستان د خلکو لپاره با کیفیته نه دي، دوی لپاره مهم نه دي، دوی لپاره به کومه ګټه ونه لري. ولنی کومه د اسلامي امارت پالیسي هم دا ده چې په عمومي توګه باندې موږ په خپل داخلي تولیداتو باندې کار وکړو، په بیلابیلو برخو خودکفا شو. یو برخه هم درملو برخه ده. موږ تقریبا اوس الحمدلله د 110 څخه پورته فابریکې لرو. مخکې داسې وو موږ چې کله د تولیدي فابریکو د مسؤلینو سره مجالس ترسره کوو، دوی ویل چې په هغه وخت کې یو قلم موږ نوی تولیدو نو په میاشتو به ګرځېدو تر څو وکولی شو یو قلم موږ هلته ثبت کړو. یعنې ډېر زیات مشکلات او فساد بیلابیل نور ستونزې وي. اوس الحمدلله اسانتیا ورته برابر شوي، د هغې لپاره مسلکي ټیمونه ګمارل شوي دي. او په وروستیو کې یو څه چې ښه زیری و هغه دا و چې په لومړي ځل باندې د افغانستان درمل چې خلکو بیلابیل پروپاګندونه ورپسې کول، هغوی جی ام پي سرټیفیکټونه ترلاسه کړل. دا جی ام پي سرټیفیکټونه دې په اساس ورکول کېږي چې دوی نور د افغانستان څخه بهر هم تولیدات او خپل صادر کولی شي او نور هیوادونو ته لیږلی شي. الحمدلله په وروستیو کې زموږ سریم یمن ته، عراق ته، شام ته، بیلابیلو هیوادونو ته، او دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د تولید لپاره یو څه مثبت دي او یو نوی انځور ده. نو موږ په دغه برخه باندې کار کوو چې خپل داخلي تولیدات لا معیاري کړو او الحمدلله د هغه لپاره تخنیکي ټیمونه ګمارل شوي دي، خپل چیک لیستونه جوړ شوي دي. او هڅه هم همدا ده چې د ارتقا ظرفیت په توسط سره هغه درمل چې په افغانستان کې تولیدېږي دا ټول باید د معیاراتو سره نور هم برابر شي. تاسو د ځینې کړیو یادونه وکړه، دغه بیروني کړۍ دي که داخل په افغانستان کې دي چې دا ګوري په عموم کې اشغال چې کله راشي هغوی یوازې ستا مادیات نه ختموي، هغوی ستا معنویات هم ختموي او کوشش یې همدا وي چې هغوی د هیوادونو کوم یو چې اساسات د هغه له منځه یوسي. نو د دغه اشغال یو بده نتیجه دا و چې په افغانستان کې په خپل روغتي سیستم باندې بېباوري رامنځته کړه. یعنې اوس موږ په خصوصي سکتور کې، په دولتي سکتور کې داسې متخصصین لرو چې هغه یعنې داسې عملیاتونه کوي، داسې پروسیجرونه کوي چې هغه په د نږدې ګاونډیو هیوادونو کې څوک نشي کولی. ولې دغه پروپاګندونو په توسط سره دوی خلکو ته داسې ذهنیت ورکړی و چې په افغانستان کې هیڅ درمل نه نشته. په وروستیو کې تاسې د دې شاهدان یاست، خلکو ویل چې زموږ ټوله درمل په پاکستان کې کېږي. ولې 2 میاشتو لارو بندولو کبله تر اوسه پورې تاسې کوم یو لوی غږ واورېده چې په افغانستان کې درمل نه ترسره کېږي. همدغه ناروغان دي خپل خصوصي سکتور ته مراجعه کوي، دولتي سکتور ته مراجعه کوي، ولې الحمدلله هغوی ته درمل نه ترسره کېږي. یعنې په عموم کې دا کړۍ داسې خلک ول چې ځینې د خپلو شخصي مفاداتو لپاره او ځینې نه غوښتل چې د افغانستان خپل اساسات جوړ شي. نو دا هغه څه ول چې په افغانستان کې دوی نه غوښتل چې د خلکو په روغتي سیستم باندې باور رامنځته شي. اوس الحمدلله په وروستیو کې موږ داسې متخصصین لرو چې په بیلابیلو هیوادونو کې هغوی د سرو زرو مډالونه ګټلي دي، یعنې ښه قابل متخصصین دي، فوق تخصص زده کړې کړي، اوس داخل د هیواد ته راغلي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د خلکو ذهنیت سازي وکړو تر څو په خپل افغان متخصصینو چې په نورو هیوادونو کې تخصص زده کړې کړي، فوق تخصص زده کړې کړي، په هغوی باندې باید باور رامنځته کړو. که چېرته موږ د خپلو متخصصینو ملاتړ وکړو، همدارنګه د خپلو درملو ملاتړ وکړو، بیا به هېڅکله داسې هیوادونو ته محتاج نه شو چې هغوی زموږ د افغانستان هېڅکله ښه ورځ نه غواړي. او تاسې مخکې ویل چې 130 کارخونې فعالیت لري د درمل د تولید په برخه کې. نور څه ته اړتیا ده چې موږ لږ تر لږه په دغه برخه کې د په نورو هیوادونو تکیه راکمه کړو؟ موږ په عموم کې په دغه برخه کې پانګوالو سره چې کله مجالس ترسره کړي دي، د نورو هیوادونو سره مجالس ترسره کړي، یا مو د مؤسساتو او اداراتو سره مجالس ترسره کړي،
غوښتنه مو همدا ده او د افغانستان اسلامي امارت پالیسي همدا ده چې هر هغه څوک چې هغه درملو په برخه کې په نورو برخو پانګونه کوي هغوی ته اسانتیاوې رامنځته شوي هر څوک کولی شي په افغانستان کې تولید لپاره کار وکړي د عامه روغتیا وزارت هم د همدې لپاره تقریبا د 1000 څخه پورته جریبه ځمکه تقریبا 1030 جریبه شاوخوا ځمکه په کابل کې اوس ځانګړې شوې ده د همدې لپاره چې هغه به یوازې درملو تولیدات پکې هغه ځای کې ولرو دا هغه څه چې ان شاء الله د آینده لپاره یو څه مثبت لرلو ځان سره او په دې برخه کې پنګوال سره هم تمن خبرې روانې چې دا اوس په نږدې کې به ان شاء الله په هرات ولایت کې ځینې فابریکې پرانیستل شي او خپل تولید به شروع کړي تیر ورځ موږ مجلس هم باندې درلوده یو نوې فابریکه چې تقریبا $10 میلیون په لګښت باندې به ان شاء الله په هرات ولایت کې کار پیل کړي همداسې نورې فابریکې په کابل کې کار پیل کړي ځینې مخکینی فابریکې شي هغوی اوس خپل هغه برخې زیاتوي لکه د ملي شفا فابریکه و مخکې سیریم چې جوړوو په تقریبا 28 قلمه درلوده ولې اوس نوې ټکنالوژي راوړي چې هغه به ان شاء الله د سیمې په کچه باندې ان شاء الله تولیدات ولري او زما بله پوښتنه هم دا وه چې په افغانستان کې تولید شوي درمل تبر نور هیوادونو ته صادریږي دا د ملي شفا سیرم نور هیوادونو ته ځي یقینا د ملي شفا سیریم هم نور هیوادونو ته ځي او ځینې نور موږ تولیدات لرو چې جی ام پي سرټیفیکیټونه لرو هغه چې دا نور هیوادونو ته لیږل شوي دي ډیره مننه زمان صاحب د عامه روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان چې د درملو د تولید او د غراض د پاکستان سره د لارې له بندېدو وروسته د ستونزو په اړه راسره غږېدل